څنګه کولی شو چې ښځې په شوق کې راولو؟ په یوه نوې طریقه کې کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره میرمن په شوق کې راولئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. په یو نوې طریقه کې چې کولی شئ هغه خلک چې میرمنې په شوق کې نشي راوستلی، د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. نارینه که هر څومره په غوسه وي، ستړی وي، بیا هم په لږ تحریک سره په شوق کې راځي. په ډېره بیا که یو پردۍ ښځه مازې ورته وخاندي هم مستیږي او ورپسې منډې وهي. خو ښځې بیا داسې نه دي. د ښځو چې زړه نه وي، که هر څو یې وخندوي، لاس وروړي او یا یې مچو کړي، بیا هم په شوق کې نه راځي. کوشش وکړئ د ښځو فکر او زړه خوشحاله کړئ. کله چې د ښځو فکر او زړه خوشحاله وي او راضي شي، بیا اختیاره په شوق راځي. دا شوق چې هر څه غواړي او هماغسې ورسره کوئ. یعنې که ستاسو زړه کې هر څه ارمان وي او د ښځې یا میرمنې زړه خوشحاله وي او فکر یې ارامه وي، نو تر ټولو بهترینه کوروالی یا سیکس په دغه ټیم کې کیږي. د کومو خلکو چې سیکس نارامه وي یا هم د هغه څخه خوند نشي اخیستلی، د ښځې لومړی فکر سوچ یو ځای کوئ او هغه خوشحاله کوئ. بیا له هغه وروسته وګورئ چې تاسو سره میرمن څومره ښه سیکس په زړه پورې کوروالی کوي. نو ځکه ارواپوهان وایي چې د ښځې د بدن د لمس کولو په ځای د هغه د زړه او فکر او زړه لمس کړئ او په شوق کې راولئ. دا چې د هغې زړه په څه خوشحالېږي ورنه پوښتنه وکړئ. اکثره ملګري او انډیوالان په دې نه پوهېږي، یعنې 90% اکثره په دې نه پوهېږي چې 1% د هغو په طرف ده چې کوم موږ درته وایو. که هر ټیم غواړئ چې ښځه خوشحاله کړئ، د هغې په باره کې تاسو داسې خبرې وکړئ. د هغې د بدن د تاسو د ښکلا او د سترګو د بدن هر د غړي بېلابېل صفت وکړئ ترڅو میرمن مو په تاسو ځان پیدا کړي. په دې وخت کې کولی شي میرمنې زړه خوشحاله شي او فکر یې ارامه شي. نو د دغه وخت سیکس یا کوروالی کول ډېر زبردست وي او کولی شئ سالم کوروالی سرته ورسوئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.